دا به اخرنی سوال والو یو روز سوال کړی دی چې یو چا داسې حدیث بیانو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې امت دپاره دا دعا غوښتلې ده چې یالله د دوی تیر شوي او راتلونکي ګناهونه وبخه، د دوی پټ او ښکاره ګناهونه وبخه. نو داسې ثابت دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې امت دپاره دا دعا غوښتې. الجواب، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر مهربان انسان او د هغه محبت زموږ سره د هغه واقعي نه اندازه لګولی شي چې کله هغه موږ ورته رایاد شو نو په ژړا شو او زما هغه ورونه رایاد شو چې په ما به ایمان راوړي او زه یې لیدلی نه یم. او زموږ دې کمزورتیا ته وګوره، کم یو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم رایاد شوی دی او په ژړا شوی، ډېر لږ به یې داسې چې هغوی د پیغمبر رایاد شي او په ژړا شي. کم یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معلومولو، د هغه د سیرت، د هغه د احوالو د معلومولو کوشش کړی، یعنې تپوسونه شروع کړه د خلکو نه د دې ډمانو په باره کې او د دې سیاستدانانو، د دې کرکټیانو پوره ریکارډ دلره وباسي، پوره ریکارډ. او چې د پیغمبر ورته ووایي څوک وایي جب هم پیړه ده، څوک وایي دماغ هم کمزوري دي، څوک وایي وخت نشته. دلیل په دې دی، مجامله به په دې کې نه کوو چې ستاسو د زړه خوشحالولو لپاره دروغ ووایم. دلیل په دې دی چې دغه طرف ته ډېره توجه نشته. دا زه نه منم چې نه دي یادېږي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت د علماو یاد کړی دی او بیان کړی دی او لیکلی دی، ولسي چلو چې هغوی ته یادېږي او تا ته نه یادېږي، توجه ستا هغه طرف ته نشته. که دومره شوق د دې څومره چې د خلکو د کرکټیانو سره دی او د ډمانو د سیاستدانانو سره دی او د مالدارانو سره، که دومره شوق یې د پیغمبر او صحابه کرامو د ژوند سره نو د هغه به هم یې زده کړي وو چې د هغوی ژوند څنګه و څنګه نه و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې انتهایي مین او مهربان و په موږ باندې. حدیث کې راځي، دا حدیث د ورور چې کومه دعا ته اشاره کړې ده په یو حدیث کې راغلی ده. دا هغه حدیث ډېر طرق دي خو اکثر کمزوري دی او یو طریق صحیح دی، یو سند صحیح دی چې هغه امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی، امام بزار هم راوړی دی او شیخ الباني ورته حسن ویلي په سلسله صحیحه کې، او شیخ شعیب الارنوط رحمه الله هغه ورته هم حسن ویلي. هغه حدیث دا دی، څومره ښایسته حدیث دی. عائشہ رضی الله عنها وی کله چې ما به ولیدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ډېر خوشحاله او کور ته به راغی او ډېر به خوشحاله و، د طبیعت نه مې پته ولګېده. وی ما به ورته وایي چې یا رسول الله ادعو الله لی، زما لپاره دعا وغواړه که الله، چې کله به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبیعت ډېر برابر او خوشحاله به و، نو هغې به ورته یا رسول الله زموږ دپاره به کې دعا وغواړه. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا وغوښته، اللهم اغفر لعائشه، اے اللہ عائشہ وبخا ما تقدم من ذنبها وما تأخر، یا اللہ دا عائشہ گناہونه وبخا کمی چې مخکې کړي دي او کم چې به وروسته کوي، ما اسرت وما اعلنت، کمی چې پټ کړي دي او کمی ښکاره کړي دي. داسې ناشنا دعا یې ور وغوښته. او غور څه پکې راګیر تیر شوي ګناهونه، راتلونکي ګناهونه، پټ ګناهونه، ښکاره ګناهونه. وی فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك، يا من الضحك. عائشة رضي الله عنها دي الدعاء وريدو سر دمره خوشاله شو وی خندل او دمره وخندل چې د خپل سر د هغې سر د هغې غېږې له راغی. قال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ایسرکی دعائي، زما پرې دعا ډېره خوشاله شوې کس. ویا رسول الله وما لي لا يسرني دعاؤك، او څنګه به ستاسو په دعا زه نه خوشحالېږم، دومره قیمتي دعا هم زما دپاره وغوښته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې ګوره واورئ، والله عایشې په الله مې دې قسم، انها لدعائي لامتي في كل صلاه، زه د خپل امت دپاره په هر منځه کې دا دعا، په هر منځه کې زه دا یم چې یا الله زما د امتیانو تېر شوي ګناهونه وبخه، راتلونکي
د هغوی پټ ګناهونه مو وبخه د هغوی ښکاره وبخه یو سړی دومره په تا مین دي او ما ورته بعضو ته چې د پیغمبر حدیث بیان کوي مذهب جدا دی ملا جدا دی ملک جدا دی دلته چې کېږي او هلته چې نه کېږي څوک وایي نن سبا په دې څنګه عمل وکړو او څوک وایي موږ مصروف یو څوک وایي مزدوریانې دي څوک وایي کارونه دي ګوره دا دې دنیا کې چې دا مالداران خلک دي او دا باچایان او دا غټ خلک دا زموږ نه خبر دي پیژني موږ موږ نه پیژني که نه پیژني بیا هم دا بعض د دوی دپاره ځان وژني لکه یو سړی دی مشهور دی په سیاست کې مشهور دی یا په لوبو کې مشهور دی یا په تجارت کې او دا خلک پې ورماتې او ما ته دستخط وکړه او ماله دا وکړه او ماله دغه وکړه او ماله داسې وکړه هغه یې پېژني هغه پسې کې حسابوي خو دې ځان وجني دا که په مینه کې څومره بدبخته دي او یو هغه دی چې د هغه چا سره مینه کوي چې هغه ورسره دومره مینه کوي هغه پیغمبر دپاره هر څه قربانوي د هغه په طریقه عمل کوي د هغه په نقش قدم رواني دا هغه مینه دی چې تعالی فایده درکوي دا هغه مینه دی چې تعالی فایده درکوي دا هغه چا سره مینه وکړي چې د هغو په مینه کې صحیح فایده یې تا ته دنیا کې او آخرت یو سړی لګیا دی یو سړی لګیا دی چې د ښکلې خبره ده یاد یې کوي یو سړی لګیا دی چې مثال کې د پلانې سړی چې دنیا کې ډېر مشهور دی هغه په هر باب کې مشهور دی او هر فن کې چې د ده سره یو پیر میلاو شو او د ده سره مې ملاقات وشو او د ده نه مې دستخط واغسته او د ده سره مې دا وکړه او د زما نوم واغسته نښته یې څه پورې دا کور کې دا بوډا بوډۍ چې رسره ناستي دا راځي که جنت ته ځي د دوی سره مینه محبت وکړه جنت ته ځي د خپل امت ته علماو سره محبت وکړه جنت ته ځي هغه علما چې ستا غم دی ورسره چې دی د جهنم نه بچ شو او جنت ته لاړې دوی سره محبت وکړه جنت ته ولاړ شي د خپلو مشرانو سره محبت وکړه که هغه هر قسمه مشران دي د هغوی قدر وکړه جنت ته ولاړ شي نو په دې چې خلکو پورې نښته چې هغه نه تا پېژني نه دې یېژني نه ورسره په محبت کې ثواب شي بلکې الټه ځان په ګناهونو کې هم کله ناکله سړی ور واچوي نو الله دې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زموږ د محبت ښه ډېر کړي او الله سبحانه وتعالی زموږ د هغه په نقش قدم روان کړي په دې به اکتفا وکړو سوالونه بیا هم ډېر پاتې شوي دا به روان نشسته پرېږدو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين